یو داسې ویډیو در سره شریکوم چې په کتلو به تاسو ډیر زیات ویریږئ. زمونږ دا ویډیو شریکول د دې لپاره دی چې تاسو هم په خپل بچو باندې خیال وساتئ. مخکې به چې خلکو خپل بچي مشرانو سره کېنول د دې لپاره چې هغوی ترې څه زده کړه وکړي، خو نن سبا هر سړی ته پکار دی چې خپل بچي د مشرانو نه وساتي. البته هر مشر داسې نه وي. یو ویډیو موږ ته چا راولېږله چې په هغې کې یو بدبخته انسان چې سپینګیری غوندې ښکاري او هغه یو هلک سره یا یو جینۍ سره یې بدکاري کړې ده. خو دغه ویډیو کې به تاسو وګورئ چې دا مکمل واقعه مکمل قصه څه ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې دغه کوم بوډا دی هغه خپل شلوار یا پرتوګ ویستلی دی او بیا په دغه دوران کې هغه بیا تړي او ویډیو یې هم د ځان نه کړې ده چې بدبختانه د ده نه دغه ویډیو هم وایرل شوې ده او په شرمونو باندې شرمېدلی دی. څومره د شرم خبره ده. یقینا چې کله هم انسان د الله پاک نافرماني کوي نو بیا هغه دغسې هم شرمیږي. دغه کس چې د ځان نه ویډیو کوله او د ویډیو په دوران کې بیا د چې دغه موبایل کې خپل هر څه سیو کړي دي، بیا د هغې نه بس د ده نه دا ویډیو وایرل شوې ده. د یو چا سره بدکاري کوله، ناروا کار یې کولو او اوس دا په شرمونو باندې شرمېدلی دی. داسې کارونه هېڅکله نه وي کول پکار. په دې سره په معاشره کې د نورو خلکو هم د مشرانو نه هغه اعتبار پاسي، کوم اعتبار چې د خلکو په مشرانو باندې و چې په حجره جماعت کې مشرانو ته پکار و چې خپلو کشرانو ته به نصیحت ښودلو. خو نن سبا په ټیک ټاک باندې هم او په فیسبوک باندې او په هر پلیټ فارم باندې بوډاګان هم د دې دپاره راوتلي دي چې پیسې وګټي او د پیسو دپاره هغوی د ځان نه ویډیوګانې کوي، بېهوده حرکات کوي. نو د دوی نه به کشران څه زده کړه وکړي. خیر، تاسو داسې سپیرو خلکو ته او بدو خلکو ته څه پیغام لرئ؟ پیغام خپل نظر را سره ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره دا چینل خان کلیک ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ د هر ویډیو مقصد هم دغه وي چې تاسو ته یو پیغام ورسوو او دې کې دا پیغام و چې تاسو په خپلو بچو باندې ډېر زیات نظر وساتئ. نن سبا داسې وخت نه دی پاتې چې یو سړی دې ووایي چې بل څوک به زما په اولاد باندې خیال وکړي، بلکې تاسو ته پکار دي چې په خپلو اولادونو باندې په خپله خیال وکړئ او نظر پرې وساتئ.